د پښتنو فیورټ او قومي نشه نسوار. زمونږ زیاتره پښتانه چې دي که نه هغوی نسوار خامخا اخلي. اوس د دې نسوارو څه نقصان شته او که نشته. په دې درته خبره کوم دا نسوار جوړ د څه شي نه دي. په نسوارو کې تمباکو، په نسوارو کې چونه، په نسوارو کې ایره، د دې شیزونو نه جوړ دی. تمباکو، ایره، چونه، اوبه، د ګنده ګنده شیزونو نه دا نسوار جوړ شوي دي. خو بهرحال ګندګي یو طرف ته که نقصان شته که نه مور دین 1200 د 1200 نه زیات نقصانی کیمیکلز پکې دي. هغه کیمیکلز چې هغه زموږ وجود ته نقصان ورکوي. خو د ټولو نه خطرناک کیمیکل چې دی که نه هغه نیکوټین دی. موږ چې دا نسوار واخلو او په دې کې نیکوټین موجود دی نو دا زموږ په وجود کې څه کوي؟ د نیکوټینو د استعمال د وجې نه زموږ په وجود کې ډوپامین هارمون سیکریټ شي. او ډوپامین هارمون چې دی که نه دا د خوشحالۍ هارمون دی. انسان چې کله خوشحاله دا د څه د وجې خوشحالېږي؟ دا ډوپامین هارمون سیکریټ شي نو د دې د وجې نه انسان ته خوشحالي محسوس شي. نو دا نسوار چې کله انسان کېږي نیکوټین په وجود کې خارج شي د هغه د وجې نه د انسان عرضي ته ور خوشحاله داسې خوشحالي د انسان ته محسوس شي. خو د نسوارو په زور که نه د کیمیکلو په زور باندې دا خوشحالي د وجود ته راولي په فیک طریقه باندې خوشحالي. نو نسوار چې خلکو یې ښودي نو دا انسان داسې خوشحالي محسوسوي لکه وایي د خاپیرو نشه ده. دغه نسوار چې کله انسان غذار کې لرې کړي نو د دې نیکوټینو د دې ډوپامینو د اثر چې دی که نه هغه ختم شي. کومه خوشحالي چې په وجود کې راغلې وه هغه ختمه شي. چې هغه ختمه شي نو بیا انسان داسې بور محسوسوي، داسې پریشانی محسوسوي. د دې نه مخکې خو یې نسوارې ښودي په سور کې و ډوپامین یې سیکریټ شوي نو په سور کې و. خو چې د نسوارو هغه نشه ختمه شوه، هغه اثر ختم شو، اوس انسان واپس داسې بور محسوسوي، داسې پریشانی محسوسوي. نو واپس د دې انسان طبیعت دې ته کېږي چې یاره زه دا نسوار بیا کېدم، دا نشه بیا وکړم چې واپس زما د وجود ته لږ سکون میلاو شي، لږه خوشحالي راته میلاو شي. نو بیا یې نسوارو ته زړه کېږي. نو د هغه پورې دی په قلاره نه کښېني چې دوباره یې نسوار نه ایښود. نو یو ځل خوند ورکړي نسوار کېږي، بیا چې د هغه اثر ختم شي بیا نسوار کېږي، چې د هغه خوشحالۍ اثر ختم شي بیا یې نسوارو ته موړ وشي. همدغه طریقه باندې دا انسان د نسوارو عادتي جوړ شي، اډیکشن ورته وشي، عادي جوړ شي. بیا چې نسوار نه ایښودي که نه وایي یاره طبیعت مې خراب دی، لکه نسوار راسه نشته موډ مې خراب دی، وایي مخې له مه راځه، دماغ مې کار نه کوي. دې خبرې ته تاسو سوچ وکړئ، نسوار راسه نشته دماغ مې کار نه کوي، دا به نسوار ږدي چې نسوار یې نه ایښودی دته به سکون نه میلاویږي. نو د دې د وجې نه انسان نشهیي جوړ شي، انسان د نشې عادي جوړ شي، عادت واخلي. بیا چې نسوار نه ایښودي نو کار یې نه کېږي. خو نقصان شته که نه؟ نو ولنۍ خبره خو دا ده که نه چې دا نشه ده، نقصان شته، نشه ده. خو د دې نقصان نه علاوه کوم چې دا سوشل پرابلمز جوړوي که نه، بې ادبي ما په ډېرو خلکو باندې به دا خبره ښه نه لګي، خو تاسو ته یې ویم ځکه چې دا یو حقیقت دی. که مخامخ در سره کېناستلو او خبرې شروع کړلې نو د هغه د خولې نه به د نسوارو هغه سمیل راځي. او ښکاره خبره ده د چا به خوښېږي د چا به نه خوښېږي. نو سوشل پرابلم خلکو ته جوړوي. په محفل کې په ځینې خلکو باندې به دغه بدبویي ښه نه ورځي. یو خو سوشل پرابلم دغه جوړوي. دویمه مسله دا ده کم خلک چې نسوار ږدي د هغوی غاښ به خراب وي. او بیا ځینې انسان چې هغه د خپل صفایي خیال نه ساتي او دی نسوار، تاسو به داسې خلک لیدلي چې هغه په غاښو کې نسوار نښلي، چې خبرې کوي نو په دې غاښو کې نسوار ښکاري. دا هم سوشل پرابلمز انسان ته جوړوي. د دې نه علاوه بله یو مسله جوړوي، کم خلک چې نسوار ږدي که نه او د ده عمر سیوا شي دی بوډاوایي طرف ته لاړ شي، نو دا به تاسو کتلي چې کم خلک نسوار کوي عمر یې لږ سیوا شي، د هغوی بیا په دې اوښکو باندې نه په خپلو لاړو باندې کنټرول نه وي، په دیزې باندې د اوبه را روانې دا لاړې را روانې. نو دا هم یو مسله جوړوي. د دې نه علاوه معده ورسره سوځي، معدې ته نقصان ورکوي. دغه نسوار دي، دغه لاړې، دغه ترخي اوبه دا تېرېږي دننه، نو د معدې دپاره مسلې جوړوي، معده خرابوي. ځینې وخت کې به داسې وي چې داسې حالات به وي، داسې محفل به وي ستا به نسوارو ته موډ کېږي، خو محفل به داسې وي چې ته به نسوار نه شي اخیستلی. انسان بیا ډېر بې سوره وي، بې طبیعته وي چې یاره زه اوس ما ته داسې موقع میلاو شوې وی که نه چې دا سرخوړلی ما ایښودی وی. نو په ځینې محفل کې به بیا تا ته دا مسلې مخې ته راځي. بیا داسې محفل چې تا پکې نسوار ایښودي هغه به بیا د ګزارلو مسله تا ته جوړېږي. ته به وایې چې دا نسوار زه اوس څنګه پاڅېږم، په څه طریقه باندې په غلا باندې دا نسوار زه واخلم او بهر یې ګزار کړم. نو مسلې درته به هر حال په هر ځای کې جوړوي. سوشل پرابلمز هم جوړوي. د محفل کې هم دا شی ښه نه لګي. بیماریانې هم جوړه، د خولې کینسر شو، د شونډو کینسر شو، دغه شانته کې بدبویي شوله، غاښ خرابوي، معده خرابوي. نو ډېرې مسلې د دې سره تړلي. ان شارټ په ډېرو خلکو به دا خبره ښه نه لګي، خو دا شی ښه نه دی. نشه ده، نشه. اوس به ځینې خلک وایي چې دا نشه نه ده، خو نشه ده. نشه هغه انسان به وایي چې نشه نه ده کم خلک چې د دې سره عادت دي. خو نشه په دې ده کم انسان چې د دې نسوارو سره عادت نه دی او هغه کېښودل، بیا به هغه ته پته ولګي چې آیا دا نشه ده که نه.
سر پې ګرځئ کېدای شي چې زما غوندې انسان چې د نسوار د سره چېرته ایښودی نه وي که ما کېښودل کېدای شي ما باندې سر وګرځېدی سمې راګوزار کړي نو نشه ده خو که څوک وایي چې نشه نه ده نو دغه سړی عادت دی ځکه دته نشه نه ښکاري او بیا هم نشه ځکه ده بیا ته مږ ده چې تا ته پته ولګي نشه خو همدغه شي ته وایي ته مږ ده ځه ته پرې خوستلی نه شي داسې کافره نشه ده